کله چې عیسی ګڼ خلک ولیدل نو غره ته وختلو او هلته کېناستو. او کله چې د هغه مریدان ورته راټول شول نو هغه ورته داسې تعلیم ورکول شروع کړ: بختور دي هغوی چې د روح غریبان دي، ځکه چې د اسمان بادشاهي د هغوی ده. بختور دي هغوی چې غمجن دي، هغوی به تسلي ومومي. بختور دي هغوی چې خلیمان دي، ځکه چې دوی به د ځمکې وارثان شي. بختور دي هغوی چې د صداقت اوږې تږي دي، دوی به ماړه کړی شي. بختور دي هغوی چې رحم کوي، په هغوی به رحم وکړی شي. بختور دي هغوی چې زړونه یې پاک دي، هغوی به د خدای دیدن وکړي. بختور دي د امن راوستونکي، خدای به هغوی ته خپل زامن ووایي. بختور دي هغوی چې د خدای د رضا دپاره ربړول کېږي، د اسمان بادشاهي د هغوی ده. تاسو بختور یئ چې زما دپاره په ځان ملامتې سختې زحمتې تېروئ او د خلکو قسم قسم دروغجنې بدې خبرې زغمئ. دا هر څه تاسو په خوشحالۍ او روڼ تندي وزغمئ، ځکه چې په اسمان کې ستاسو دپاره لوی اجر دی، ځکه چې ستاسو نه وړاندې هم دغه رنګ دوی نبیان ربړولي دي. تاسو د دنیا دپاره مالګه یئ. که مالګه بې خونده شي نو څنګه به مالګي نه شي؟ دا بیا په هیڅ کار نه راځي او د غورځولو او د خپو د لاندې کولو جوګه شي. تاسو د ټول عالم دپاره رڼا یئ. کم ښار چې په غره آباد وي هغه پټېدی نشي، چې ډیوه بله شي نو د اوږې لاندې نشي کېښودی، بلکې د ډیوټ د پاسه ایښلی شي، چېرته چې د کور ټولو خلکو ته رڼا ورکوي. او تاسو هم دغه رنګ د خلکو د وړاندې رڼا خوره کوي، د دې دپاره چې هر کله چې هغوی ستاسو ښه کارونه وویني نو هغوی به ستاسو د پلار چې په اسمان کې دی لویي بیان کړي. دا خیال مه کوئ چې ګینې زه د دې دپاره راغلی یم چې شریعت او د نبیانو کتابونه منسوخ کړم. زه منسوخ کولو ته نه یم راغلی، بلکې پوره کولو ته راغلی یم. زه درته دا وایم چې تر څو پورې چې دا اسمان او ځمکه ختم شوي نه وي نو د شریعت یو ورکوټی حرف یا یو زبر قدرې به هم رک نشي، تر څو چې دا هر څه سر ته ونه رسي. نه کو څوک سړی تېنه یو پوټسکی د شریعت هم مات کی او نورو خلکو ته د داسې کولو تعلیم ورکي، نو د اسمان په بادشاهۍ کې به د دوی ځای د ټولو نه لاندې وي. خو هغه څوک چې په شریعت عمل وکړي او نورو ته هم تعلیم ورکوي، هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې لوی بیا مومي. زه تاسو ته دا وایم تر څو چې تاسو په صداقت کولو کې د فریسیانو او د شرع د عالمانو نه زیات نه یئ، نو تاسو هیڅکله هم د اسمان په بادشاهۍ کې داخلېدی نه شئ. تاسو اورېدلي دي چې زموږ پلارونو ته ویلي شوي چې قتل مه کوئ. هغه څوک چې قتل وکړي هغه ته به خامخا په عدالت کې سزا ورکولی شي. خو زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې خپل ورور ته قهر وکړي هغه ته به هم ضرور په عدالت کې سزا ورکړی شي، او که هغه خپل ورور ته کمکل ووایي نو هغه به ضرور عدالت ته جواب ورکوي، او که چېرې ورته لیونی ووایي نو هغه به خامخا د هغې په بدله کې د دوزخ د اور سزا مومي. که چېرې تاسو د قربانۍ ځای ته څه شی راوړئ او درته رایاد شي چې ستا ورور په څه خبره درنه خفه دی، نو خپله قرباني په هغه ځای پرېږده. لاړ شه اول خپل ورور پخلا کړه او بیا راشه او خپل نظر وړاندې کړه. که څوک په تا دعوه لري نو زر ورسره جوړه وکړه. کله چې تاسو دواړه عدالت ته روان یئ، ګینې هغه به د منصف ته حواله کړي او منصف سپایي ته او ته به قید شي. زه درته دا وایم تر څو چې ته پیسه ادا نه کړي تر هغې به ته خلاص نه شي. تاسو ته معلومه ده چې هغوی ته ویلي شوي چې زنا مه کوئ. خو زه تاسو ته دا وایم چې که یو سړی یوې ښځې ته په بده سترګه وګوري نو هغه په خپل زړه کې د هغې سره زنا وکړه. که چېرې ستا ښې سترګه د ګناه سبب شي نو ویې باسه او د ځان نه یې وغورځوه. ستا دپاره به دا غوره وي چې د خپل وجود یو اندام بایلې، نه چې ستا ټول وجود دوزخي شي. او که چېرې ستا ښی لاس
د ګناه سبب شي نو پرې کا او وی غورځوه. ستا دپاره دا غوره ده چې د خپل وجود یو اندام بایلي، نه چې ستا ټول وجود دوزخي شي. هغوی ته ویل شوي کوم سړی چې خپله ښځه طلاقه کړي نو خامخا د هغې ته طلاقنامه ورکړي. خو زه درته دا وایم چې کوم سړی چې د حرامکارۍ نه بغیر په بل څه وجه خپله ښځه طلاقه کړي نو په هغې باندې زنا کوي، او هر څوک چې طلاقه شوې ښځه واده کړي هغه هم زنا کوي. بیا دا تاسو اورېدلي دي چې زموږ نیکونو ته ویلي شوي وو چې خپل سوګند مه ماتوئ، بلکې خپل قسم د خدای دپاره خامخا پوره کوئ. خو زه تاسو ته دا وایم چې چرې هم قسم مه خورئ، په اسمان باندې هم نه، ځکه چې دا د خدای تخت دی، او نه په ځمکه ځکه چې دا د هغه د خپو چوکۍ ده، او نه په بیت المقدس ځکه چې دا د لوی بادشاه خاریه ده، او نه په خپل سر ځکه چې ته د دې یو ویښتو هم په خپله مرضی نه سپینولی او نه تورولی شي. تاسو تش د او په ځای او د نه په ځای نه جواب ورکوئ. د دې نه زیات چې دی هغه د شیطان کار دی. تاسو خبر یئ چې دا ویلي شوي وو چې د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ. خو زه تاسو ته دا وایم چې د هغه سړي برخلاف مه ودرېږئ څوک چې در سره بد کوي. که څوک درله پخي مخ څپېړه درکړي نو کس مخ ور وړاندې کا. که چېرې یو سړی ستا په کمیز دعوه لري نو ته خپله چوغه هم ورله ورکه. که چېرې یو اختیارمن تا 1 میل په بیګار بیایي نو ته ورسره 2 میله لاړ شه. چې څوک درنه څه غواړي هغه ورکه، او د داسې سړي نه مخ مه اړوه څوک چې درنه قرض غواړي. تاسو خبر یئ چې هغوی ته ویل شوي چې د خپل ګاونډي سره مینه کوئ او د خپل دشمن نه کرکه. خو زه درته دا وایم چې د خپلو دشمنانو سره مینه کوئ، او څوک چې په تاسو ظلم کوي د هغوی دپاره دعا غواړئ، چې په دې تاسو د خپل آسماني پلار زامن شئ. څوک چې په بدو او پخو یو شان خپل نور راخیجوي، او په دیانتدارو او په بددیانتو یو شان باران وروي. که چېرې تاسو تش د هغو سره مینه کوئ څوک چې تاسو سره مینه کوي نو بیا تاسو د څه اجر تمدار یئ، ولې چې محصولچیان هم دغسې کوي. که چېرې تاسو تش په خپلو وروڼو سلام اچوئ نو دا کومه ناشنا خبره ده. دغسې خو غیر قومونه هم کوي. تاسو کامل شئ لکه څنګه چې ستاسو آسماني پلار کامل دی.